خوشحالي مه راکوه خدایه هغه خوشحالي مه راکوه چې د بل کور کې په ماتم ووینم د ورور په لاس کې ټوپکه مات شي د ورور په لاس کې ټوپکه مات شي چې د خور په لاس کې قلم ووینم. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو په دغه سلسله کې نن راغلي یو تصور مانیروال صاحب خواته د هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو. نو تصور مانیروال صاحب خپل پروګرام کې ارتار کلی وم او ډېر سلامونه مې قبول کړي. ډیره مننه عبدالله رور او ستاسو د شعریار رور چې کوم په کیمره باندې ناست دی او در سره بغزمین رور راغلی چې زموږ د کام کلم ملګری هم دی. ستاسو ډیره زیاته مننه کوو. تاسو دا چې کومې هلې ځلې دي د فیسبوک د لارې د پښتو ادب دپاره نو یقینا چې دا ډېرې د ودې او د پښتو د پرمختګ چې کوم دی نو دا هغې لپاره ډېرې زیاتې د کار خبرې دي. نو تاسو ته په ډېر زیات چې کوم دی نو ډاډ درکوو او ډاډ دلم درکوو چې تاسو داسې قسم له پروګرامونه کوئ. نو هرکلی درته وایو ډېره مننه ډېره په خیر رالی. ډېره مننه دي. د پیژنګلو محتاجه خو نه یې مونږ هم پیژنو ډېر مینهوال پیژني خو یو کس نیم به داسې چې تاسو به نه پیژنئ لنډه پیژنګلو د هغې دپاره وکئ. مننه ده. زما نوم تصور مانیروال دی د دې مانیری کلي اوسیدونکی یم او کام کلم ادبي تنظیم کې چې کوم دی نو د یو ورکر په حیث باندې چې کوم دی نو یم او تقریبا د نوي نه یا د یو کم نوي نه چې کوم دی نو شاعرۍ سره تړلی یم د ادب سره پښتو ژبې او پښتو ادب سره. په دې کې چې کوم دی نو زما 2 کتابونه دې وخت کې چاپ دي. یو د اسرتونو سلي چې هغه په 2003 کې چاپ شوی دی او بل کتاب چې و زما غزل جانانه نو هغه په 2011 کې چاپ شوی دی او بل کتاب زما اوس چې کوم دی نو کمپوز شوی دی بس د چاپ په مرحله کې چاپ د لږ وخت په لګي او یو چې کوم دی نو زما نثر کې 2-3 کتابونه ناچاپه پراته دي. سفرنامې دي او تکلونه دي افسانې مې لیکلي دي. نو بس دغه یم بس دغه هلې ځلې دي او کوو شروع یو د دې پښتو ژبې دپاره پښتو ادب دپاره او دا یقینا چې موږ ځینې وخت کې دا خبره کوو چې دا موږ په پښتو ژبه احسان کوو خو نه پښتو په موږ باندې احسان کوي. د دې پښتو په وجه باندې چې کوم دی نو دا پښتو ده موږ یو او یقینا چې دا ډېره درنه ژبه ده ډېره خوږه ژبه ده او دا تقریبا د 7 کروړو خلکو ژبه ده چې دا په دنیا کې ویلی شي 7 کروړه خلک دیږي او د پښتو چې کوم دی نو ځان یقینا چې ژوندی ساتلی دی. ګنې پوهان وایي چې هغه ژبه ژوندی پاتې کېږي چې هغه روزګار سره تړلي هغه چې کوم دی نو د ډوډۍ ژبه د روزګار ژبه او یقینا چې دا د دې ټولو نه پښتو چې کوم دی نو دا په دې کې نه پاتې شوې نه دا د ډوډۍ ژبه پاتې شوې ده نه دا د روزګار ژبه پاتې شوې ده. دې ته هغه دغه اوسه پورې هغه سرپرستي نه ده میلاو کومه چې دې له پکار ده خو یقینا چې د ستاسو غونته کې د مینانو او د ادیبانو شاعرانو دا اوسه پورې چې کوم دی نو ژوندی وساتله او شروع ده هغه خپلې هلې ځلې پکې کوي. هر څوک پکې خپل د خپله حصه چې کوم دی نو اچوي. نو بس شروع یو زه هم چې کوم دی نو بس دغه دی اوس دې وخت کې چې کوم دی نو زه په ګوهاټي پوسټ ګریجویټ کالج کې چې کوم دی نو ایز پښتو استاد چې کوم دی نو کار کوم دې وخت کې او بس د هلې ځلې کوو تنظیم او ادبي تنظیم او کام کلم صوابیل. ډېره مننه جي. نو تاسو خپله پیژنګلو وکړه مینهوالو سره نو که یو کلام او شریک ډېره مننه به وي. ډېره مننه. کلام به درته ووایم داسې د پاڼې نه به یې ووایم ما ته خو اکثر یادېږي هم نه چې منمه چې حالات مینې ته سم نه وو جانانه منمه چې حالات مینې ته سم نه وو جانانه خو بیا هم بې د مینې په بل غم نه وو جانانه منمه چې حالات مینې ته سم نه وو جانانه خو بیا هم بې د مینې په بل غم نه وو جانانه او په خپلو ارمانونو مو خپې راښکلې او لاړو په خپلو ارمانونو مو خپې راښکلې او لاړو ګنې نو داسې نه وه چې کړم نه و جانانه او موږ تل د قافلې سره اوږه په اوږه تلي موږ تل د قافلې سره اوږه په اوږه تلي
زمونږ غاړې صفا دي مونږه ګرم نه و جانانه مونږ تل د قافلې سره اوږه په اوږه تلي زمونږ غاړې صفا دي مونږه ګرم نه و جانانه او نه ناسته وه نه ستړې د منزل په لور مزلو نه ناسته وه نه ستړې د منزل په لور مزلو ملګري په رڼا او په تورتم نه و جانانه نه ناسته وه نه ستړې د منزل په لور مزلو ملګري په رڼا او په تورتم نه و جانانه او ما داسې اوچ ماحول کې هم رنګین غزل لیکلی ما داسې اوچ ماحول کې هم رنګین غزل لیکلی ګلاب او نرګس پرېږده چې شړشم نه و جانانه ما داسې اوچ ماحول کې هم رنګین غزل لیکلی ګلاب او نرګس پرېږده چې شړشم نه و جانانه او زمونږ نصیحت اسې و بې ځایه په دې چم کې زمونږ نصیحت اسې و بې ځایه په دې چم کې دا خلک د ټوپکو د قلم نه و جانانه زمونږ نصیحت هسې و بې ځایه په دې چم کې دا خلک د ټوپکو د قلم نه و جانانه او که ستا د انتظار د تقدس جذبې مو نه وې بغزمین صاحب شعر دی چې که ستا د انتظار د تقدس جذبې مو نه وې په نیمه لار کې ناست په د تورخم نه و جانانه او اخري شعر دی چې په ژوند کې خو بس یو ستا د کمی احساس مو کړی په ژوند کې خو بس یو ستا د کمی احساس مې کړی ګنې نور تصور سره څه کم نه و جانانه ایران ګنې منمه چې حالات مینې ته سم نه و جانانه خو بیا هم بې د مینې په بل غم نه و جانانه ډېره مننه ډېره مهرباني ډېر ښه دي ګرانو کتونکو مینوالو تاسو د تصور مانیروال صاحب نه ښکلی کلام واورېد امید ده چې تاسو به ترې ډېر خوندونه اخیستي نو تصور مانیروال صاحب یو بل کلام مو شریک کړ ډېره مننه به وي ښه کلام به راته دوه درې څلور شعر دا به ته ووایم چې زما ژوند پرانستی باب د نور څه نشته زما ژوند پرانستی باب د نور څه نشته یو قلم دی بل کتاب دی نور څه نشته زما ژوند پرانستی باب دی نور څه نشته یو قلم دی بل کتاب دی نور څه نشته او مه یریږه راځه نه ساتم ټوپکې مه یریږه راځه نه ساتم ټوپکې دا په غېږ کې مې رباب دی نور څه نشته مه یریږه راځه نه ساتم ټوپکې دا په غېږ کې مې رباب دی نور څه نشته او بس اوس پوه شومه نور په دې خبره بس اوس پوه شومه نور په دې خبره ژوندون څه دی خو باب دی نور څه نشته بس اوس پوه شومه نور په دې خبره ژوندون څه دی خو باب دی نور څه نشته او دا تر اوسه چې په نیغه لاره نه شم دا تر اوسه چې په نیغه لاره نه شم ستا د زلفو پیچ و تاب دی نور څه نشته دا تر اوسه چې په نیغه لاره نه شم ستا د زلفو پیچ و تاب دی نور څه نشته او یا احساسه تندغري نور مزه یا احساسه تندغري نور مزه دا چې ښکاري دا سراب دی نور څه نشته یا احساسه تندغري نور مزه دا چې ښکاري دا سراب دی نور څه نشته او د انسان خوشحالی غېږه کې رانغاړم د انسان خوشحالی غېږه کې رانغاړم بس همدا د ژوند حساب دی نور څه نشته او یو شعر دوه پکې نور دی خو دې وخت کې رانیر شو همدا ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه جي ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو تصور مانیروال صاحب نه کلامونه واورېد امید دی چې تاسو به خوښ شي او ډېرې مزې به ترې اخیستي تصور مانیروال صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ لا وخت راکړو او پروګرام ختموو نو پروګرام به بغزین مانیروال صاحب ته ووایم چې په خپلو شعرونو باندې ختم کړي ښه جي ډېره مننه د تصور صاحب هم ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او موږ د سره رالو نو د ده هم ډېره مننه کوو او دا زه خپل بس یو شعر وایم نو بس پروګرام په دې خلاصو چې په خوشو لارو ځې زه به در یاد شم چې په خوشو لارو ځې زه به در یاد شم او چې یوازې کله شي زه به در یاد شم
چې په خوشو لارو ځې زه به در یاد شم او چې یوازې کله شي زه به در یاد شم ما یاد به د زړګې پرهر کې پرهرونه چې ګنډې زه به در یاد شم زما یاد به د زړګې پرهر کې او پرهرونه چې ګنډې زه به در یاد شم نو زما یاد به درته لاره کې ټوکېږي زړه کې وای به یو سړی ډېر وفادارو زړه کې وای به یو سړی ډېر وفادارو چې وفا مې یادوي زه به در یاد شم او بغزمین مانوال وایي زه به نیمه بغزمین مانوال وایي زه به نیمه او چې شعرونه مې لولې زه به در یاد شم